ملغرره یو ډول قیمتي عضوي ډبره ده چې بېلابېل رنګونه او ښکلې بڼې لري. له لرغونې زمانې راهیسې ملغرره د خلکو ډېره خوښیږي او رنګارنګ ښکلې ګاڼۍ ترې جوړوي. درانو دوستانو سلامونه، زه غوټۍ یم. د چین تاریخي متون ښیي چې په دغه هېواد کې د ملغررو چارې کابو 4000 کاله مخینه لري. زه اوس د چین د جېجیانګ ولایت د جوجیهار شانشیا湖ارکدارۍ ته راغلی یم. دلته د نړۍ د خوږو اوبو د ملغلرو د روزنې، تولید او خرڅلاو ډېره لویه اډه شته. شانشیا湖ارکدارۍ چې پراخوالی یې کابو 40 کیلومتره مربع دی، د چین د یانګزي سیند پر جنوبي غاړه واقع ده. په دغه ارکدارۍ کې د خوږو اوبو د ملغلرو تولیدي اندازه د نړۍ په عمومي اندازې کې 80 سلنه نیسي او په چین کې د ملغلرو مهمه تولیدي اډه بلل کېږي. د شانشیا湖ارکدارۍ که په هره کورنۍ د ملغلرو په چارو بوخته ده. زه به نن د ښاغلي خېزhisiao فارم ته ورشم. نوموړی دېرش کاله کېږي چې د ملغلرو سوداګري کوي او د روزنې، تولید او خرڅلاو ځانګړی موډل یې جوړ کړی دی. ګورئ زما په لاس کې د ملغلرو یو صدف شته چې تازه له دغه ډنډ څخه رااخیستل شوی او ملغلره پکې چیرې وي موږ وګورو.我们打开看一下吧，这里面是这个是有核弹珠，只有一颗珍珠是这样子的啊。我们来看一下这颗质量怎么样，我自己来。这个硬硬的。哦，已经找到了。有点大。哇，出来了！可以，好漂亮！这感觉太好了。صدفونه د سیند او جاهل په خټو کې روان کوي او په اوبو کې الجیان خوري. د پخوانیو روزنیزو طریقو له مخې به په خوړو کې ډېر اسراف کېده او عضوي سرو به د اوبو کیفیت ته زیانونه رسول. ځایي خلکو د روزنیزو طریقو او تخنیکونو د نوښتونو پر مټ د ملغلرو د کیفیت د لوړتیا ترڅنګ ککړتیا هم کمه کړې او د اوبو کیفیت هم ښه ساتل شوی دی. هغه ملغلرې چې تازه له صدف څخه راایستل شي په مستقیمه توګه په ګاڼو کې نه کارول کېږي، بلکې لومړی یې د انتخاب بهیر پیل کېږي. له ما سره واوسئ ویې ګورئ.何师傅，那咱们接下来把这个珍珠从蚌里边取出来之后，接下来要做什么呢？接下来就是说分大小。这个就是筛选的这样的一个容器哈。现在咱们筛的这个大小12毫米，12毫米，就是每一个洞的直径是12毫米。对，12毫米的。从这个孔洞漏下来的就是不够大的。那然后一般我们的这个选珠的标准，你比如说什么样的珠子它这个算有瑕疵的，什么是完美的？像这颗珍珠，比如讲这种就是瑕疵呀。所以像这样的瑕疵是只能通过工人的肉眼去来细辨每一颗一颗的区别。کله چې د اندازې او کیفیت له مخې ملغلرې انتخاب شي، نو بیا ترې رنګارنګ ځلنده ګاڼۍ جوړیږي او بازار ته وړاندې کیږي. 开锅喽！这款他就特别喜欢用异形的珠，这个你有是谁呀？我们家大爆款。له تیرو څو کلونو راهیسې دلته آنلاین سوداګري د چټک پرمختګ په حال کې ده. د جوجیهار ملغلرو په همدې مناسبات او لالو چارو نړیوالو بازارونو ته لاره موندلی او ښه نوم یې خپل کړی دی. په جوجیهار کې د ملغلرو د روزنې او تولید د طریقو د نوښت او د آنلاین سوداګرۍ د سمسورتیا په لړنه کې اړوندو چارو په ښه کیفیت چټک پرمختګ موندلی او نوره هم د غوړېدو په حال کې دي. د 2022 کال تر پایه پورې په دغه ښار کې د ملغلرو د چارو د تصدیو شمېر 3 ته رسیده او د تولید او پلورنې کلنۍ اندازه یې له 40 میلیارډو یورو څخه اوښتې وه.
خلکو په جوزي ښار کې د ملغلرو چارې پرانیستلی او دغه چارې د ښار د چټک پرمختګ سبب ګرځېدلی دی. دا د چین په کلیوالو سیمو کې د ښه کیفیت لرونکي پرمختګ او له بېوزلۍ څخه د خلکو د خلاصون او شتمنۍ یوه ښه نمونه بلل کیږي.